د کار او ټولنیزو چارو وزارت ټولو هیوادوالو لپاره په وړیا توګه هغوی چې له زده کړو څخه پاتې دي یا زده کړې نیمګړې دي او یا په دې وروستیو کې له بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راغلي او دوی کوم مسلک کوم مهارت نه لري د دوی ستونزو ته د رسېدنې لپاره چې په راتلونکي کې دوی د کار څښتنه واوسیږي د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ټولو ولایتونو کې د فني حرفوي زده کړو مرکزونه فعال کړي دي چې خوشبختانه د 1404 هجري شمسي کال له پیل څخه تر دې دمه له 100,000 څخه زیات هیوادوال په ځانګړې توګه ځوانان له دغو حرفوي مرکزونو څخه فارغ شوي دي. هڅه دا ده چې د دغو مهارتونو پر مټ باندې دغه هیوادوال د کار په بازار کې د کار څښتن شي او له دغې لارې دوی وکولی شي چې د خپل ژوند چارې پر مخ یوسي. تر ډیره په هغو برخو کې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له خیریه بنسټونو او مؤسساتو سره د افغانستان د اسلامي امارت د اصولو په رڼا کې هوکړه لري هڅه کیږي چې همدغو فارغ شوو کسانو ته په اړونده حرفو کې کاري وسایل او ابزار ورکړي تر څو له دغې لارې دوی د کار په بازار کې د کار څښتن وګرځي او همدارنګه په ځینو برخو کې د ځینو لرو پرتو ولسوالیو لپاره هم د فني حرفوي زده کړو مرکزونه په نظر کې نیول شوي دي چې هلته د مؤسساتو لخوا نه دوی سره د ترانسپورت په نوم باندې هم نغدي مرستې کیږي او په وروستیو کې د کار وسایل او ابزار هم ورکول کیږي.